د سورت په آخره کې الله رب العالمین د ټولي دنیا ته یو اعلان کوي د دې نه مخکې اهلي کتابو ته په مختلفو اندازونو باندې بیان وشو د حضرت عیسی علیه السلام متعلق د هغوی چې څه عقیده وه د هغې د علو د هغې الله نفي وکړه دغه شان د نبی علیه السلام متعلق خبرې وشوې اوس اخره کې الله رب العالمین ټولې دنیا ته کو اهل کتاب دي او کوي مشرکان دي او کو مسلمانان دي ټولو ته الله رب العالمین اخره کې یو اعلان کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان مبارک ورته بیانوي او هغه ته چې کوم کتاب نازل شوی دی چې قرآن عظیم الشان دی د هغې متعلق خبره کوي چې دا دوه نعمتونه الله تاسو له درکړي دي اوس چې په دغې دوو نعمتونو چا منګولې ولګولي یعنې ایمان یې پرې راوړه او بیا په مضبوطۍ سره ونیولې یعنې عمل یې پرې وکړه نو الله رب العالمین به دې انسان له څه ورکوي د هغې به څه نتیجه وي د هغې به څه انعام وي نو الله رب العالمین د هغې هغه انعام بیان کړی دی او بیا د دې صورت نوم صورت النساء په اول سر کې د زنانو باره کې او بیا خصوصا د میراث باره کې الله رب العالمین احکامات مخکې تیر کړل بیان یې کړل او د صورت دغه موضوع او د بیان شروع د صورت چې شی و هغه په دغې احکاماتو د زنانو او بیا خصوصا د میراث باره کې اخره کې بیا الله رب العالمین د میراث باره کې بیان او دغه کړی دی او دا یو د قرآن د حقانیت چې دا د یو حکیم ذات د طرف نه دی تاسو کو ګوره یو واعظ او یو داعی چې کله بیان شروع کړي خپله موضوع شروع کړي ناول په خپله موضوع بیان وکړي منځ کې پکې ډېرې خبرې کې راشي خو چې اخره کې بیا هغه بیان ختمی نو بیا هغه خپلې موضوع له راشي دغه شان الله رب العالمین حکیم ذات دی او دغه طریقه علماو د الله نه یې زده کړې ده بیان وشي بیا اخره کې بیا چې کوم مقصدي خبرې هغه نو بیا اخره کې په د میراث باره کې یو څو احکامات دی الله بیان کړي دي نو دې آیتونو کې الله رب العالمین د دې بیان کړی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم پتاقیق سر راغلی دی تاسو تا برهانون د برهان خو اصل معنا دلیل دی دلیل خو دلته د برهان نه مراد جناب محمد رسول الله مبارک ذات دی چې هغه دلایل ډیر دي د هغه د ټولو نه د هغه د پیغمبرۍ لوی دلیل دا دی چې د هغه معجزات دي عجیبه عجیبه او په سوونو نه په زرګونو دي هغه معجزات نو دا د الله د طرف نه دلیل دی که نه چې دا د الله رسول دی دویم نمبر د رسول الله مبارک اخلاق دقه اخلاق د نبی علیه السلام د هغه د پیغمبرۍ دلالت کی چې دومره بهترین اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الله وی تمنګ په بهترینو اخلاقو پیدا کړي د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ یو غټ دلیل بداو چې د نبی علیه السلام اخلاق کردار دا ډیر بهترین او نورم داسې د نبی علیه السلام ډیر د پیغمبرۍ دلایل نو موږ ته رالیږلي برهان دلیل من ربک ستا د رب د طرف نه وانزلنا ومن نازل کړی دی الیکم ستا طرف ته نور مبینا نور ظاهر معنا خدا در رڼا ښکارا مراتنا قرآن عظیم الشان دی قرآن عظیم الشان قرآن عظیم رڼا ده داسې رڼا ده چې په دقې رڼا باندې د ضلالت او د کفر ټولې تیارې ختمیږي څنګه چې انسان په یو منزلي مقصود ته روان دی او په منځ کې شپه راله تیاره د اوس مخکې تګ به څنګه وي نو رڼا والي ځان سره لایټ والي په هغې لایټ باندې هغه د
تیارو په دغه کې دی مخکې لاړ شي خپل منزل مقصود ته ورسي د دنیا دا ژوند دا ټول دلالت دی دا ټولې تیارې دي دغه تیارې به موږ په څه باندې لر کوو وانزلنا او موږ نازل کړي الیکم ستا طرف ته نور مبینا نور ښکارا چې مراد نه قرآن دی د قرآن په تعلیماتو او د قرآن پر رهنمایي باندې به د دقې دلالت دا تیارې ختمیږي فاما الذین بس هر هغه څوک آمنو چې ایمان یې وروړو بالله په الله باندې واعتصموا او منګلې ولګولې به په دقې کتاب په دقې دین په دې شریعت باندې منګلې ولګولې منګلې خدا سره چې بس داسې ما په دې قرآن لاس کې نه په دې ما عمل وکړه مضبوطۍ سره ما قرآن ونیولې عمل مې پې مضبوط شروع کړه نو فسیدخلوهم ډیر زر دی چې دی به موږ داخل کو فی رحمت په خپل رحمت کې منه د خپل طرف نه و فضل او په خپل مهربانۍ جنت ته به موږ داخل کو د رحمت امراد جنت دی و فضل او په فضل خپل جنت ته تګم دا به د الله په فضل باندې کیږي خو چې ته ایمان راوړې او منګولې دې ډک کلک یې ولګولې الله وی نور امداد به زمایي ويهديهم او ابخايو من دیتا هدایت بمگویلے خپل طرف تا صراط د خپل طرفنا صراط مستقیم پنی غلار باندې هدایت د ټول نو چچي د سشي دا هدایت دی هدایت چنوي عقل کو ډیر زیات مضبوط وی کنا اس شیب نه دی تابا منزل مقصود ته نه رسي تا به کامیابی ته نه رسئ هدایت چې نه وي عقل موږ وینو ډېرو خلکو کې زبردست عقل وي خو چې هدایت نه وي د ګمراهۍ په لار رواني تاسو اصل کې زه بعضې وخت سوچ کوم که نه د هندوانو کې بعضو کې عقل ډېر لوی وي یا دا چینا والا به موږ والو یا د هندوان والی څومره عقلمند دی پی ایچ ډي ډاکټر به وي میډیکل ډاکټر به وي د غوا موتیازې بس ګوره کو عقل تو ګوره ډاکټر دی د عقل په لحاظ خو هغه هم د غوا د موتیازو ته ناست دی او چې هدایت نشته که او چې هدایت وي نو دلته ماشوم به وي ماشوم د غوا څه چې د چیلې د موتیازو نه به ځان ساتي د هغې د څاڅکو نه ځان ساتي څکل خو ډېره لویه خبره دغه هدایت دی چین حواله وګورئ که نه په دنیا باندې حاوي شوه دا دی په دنیا د ټولو نوس د معیشت په لحاظ باندې چین څومره مضبوط ملک دی ولې امریکې په لږ ځان کړی خو چین حواله څه ماران خوري منګکان خوري چیندخې خوري ماران هدایت نشته که عقل خو ډېر دی نو دا تاسو مونږ چې لګیا یو هر مانځه کې څه وایو اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته هدایت لاره وښیه نو هدایت زبردست شی دی هدایت ډېر لوی شی دی نو دا به تا ته په څه میلاوي دغه په قرآن او د رسول الله په سنتو باندې چې منګولې ولګولې که نه الله وي خود به زه تا ته د هدایت دا لاره ښیم ویهدیهم او بخایو دوی ته مونږه الیه د خپل جانب نه صراط مستقیمانې غلاره یستفتونک دوی تا نه تپوس کوي فتوه غواړي قل الله ورته وایي چې الله یفتیکم فتوه درکوي تاسو ته دا د څه باره کې فی الکلاله کلاله څه ته وایي لا ولده لا والده ولا ولده چې نه پلار وي او نه بچي وي بچی نه وي موږ ته پښتو کې میراث وایو او یې مور او پلار نه وي وفات شوي وي دی یوازې وي دقې ته وایي کلاله چې نه اصول وي او نه فروع وي نو د ده د میراث باره کې تپوس کوي چې داسې یو سړی دی چې نه پلار شته نه مور شته نه نیکه شته نه نیا شته نه زوی شته او نه نوسي شته دی یوازې دی یو کس دی او د ده مال پاتې شو نو اوس به دا مال څنګه تقسیمیږي نو د هغې د تقسیم باره کې درته خبره کوي چې ان امرؤن یو سړی دی هلکه چې وفات شو یو سړی وفات شو لیس له ولدن چې د هغه اولاد نشته نه لونه شته نه زامن شته نه پلار شته نه مور شته
هو له اخت د یو خور شته یو سړی دی نه بچی شته نه مور او پلار شته یوه خورې ده مال به څنګه چلی فلها النصف نو د دې خور دپاره نیمه حصه ده ما ترکه چې د ورور پرېښې ده مال به ټول راواغېشت نیم به شي نیم به غوټ موټ د خور له ورکړي نیم به په نورو بیا تقسیمیږي وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو او یو سړی دی چې داغه خور نشته یو ورور دی نو وهو يرثها د دقې خور چې دا خور وفات شوه یرثها میراث پې رسېدي ورور ته ان لم یکن لها خو د دې خور بچي نه وي خور د داغې مالو یو خور او یو ورور دا خور وفات شوه او د دې خور اولاد نشته نو دا ټول مال د دې ورور شو وهو یرثها او د دقې خور به میراث وړي شي وروره ان لم یکن لها ولد کو د دې خور بچي نه وي یعنې د دې سړي خورهی نه او خوارزه خورهی نه وي نو بیا به ټول مال فإن كانت اثنتين او که یو سړی وفات شو او ګڼې خویندې وي دوه خویندې وي درې وي څلور وي نو فلهما الثلثان مما ترک بیا به مال درې حصې شي دوه حصې به د خویندو باندې تقسیم شي یو حصه په نورو باندې وإن كانوا إخوة رجالا ونساء او که یو سړی وفات شو یو کسر پلارم نشته مورم نشته بچیم نشته خو وروڼه او خویندې شته وروڼه هم شته او خویندې هم شته وإن كانوا إخوة که د یو سړي وروڼه او خویندې وي رجالا د سړو او نساء د ښځو نو فللذکر مثل حظ الانثیین بیا مسله هماغه شان ده چې د ورور دوه حصې او د خور یوه حصه حقې ته به بیا دغه لار شي د ورور به دوه حصې والي او خور به یوه حصه والي څنګه چې د مور او د پلار د څه شي پاتې شي میراث د بیخ ټولو د دي په یو ساعته کې د میراث پاتې شي نو چې څنګه خور باندې یو حصه تقسیم کړي او په ورور باندې دوه قسمه نو دغه شان کو یو ورور وفات شو وروڼه او خویندې وي بیا به معامله داسې یبین الله تعالی بیانوي تاسو ته دا احکامات ان تضلوا دې کې لا محذوفه ده الله تضلوا چې تاسو ګمراه نشئ بل خوا لاړ نشئ والله الله تعالی بكل شيء پر یو شیز باندې علیم خبردار دی الله ته پته لګي چې څنګه تقسیم دی وکړه نو په دې پکې لکه د پښتنو دی لټو مار کړي نو الله خو پیږي هلته خو د ارامېتوب وکړو او الله نه خو څه نشي پټولی که نه الله والله الله تعالی بكل شیء پر یو شیز باندې علیم خبردار دی دا سورة النساء ختم شو سبا کو جن و انشاءاللہ سورة مائدہ بشورو کو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار